یوه الوتکه له نیویارک څخه الوتنه کوي. هدف یې میامي دی. آسمان صاف، هوا مثبته، هر څه نورمال ښکاري. خو دا الوتکه نه یوازې له مسیر نه ووتله بلکې له وخته هم ورکه شوه. دا د فلایت 914 کیسه ده. یوه الوتنه په 1945 کال کې ورکه شوه او بیا 30 کاله وروسته په 1992 کال کې ناڅاپه په وینزویلا په کارکاس کې ښکاره شوه. نه یوازې ځای بدل و بلکې وخت هم بدل و. خو راځئ دا کیسه له پیل نه واورو. د 1945 کال د نیویارک ښار سهار وختي د پن ام هوایي شرکت یوه الوتکه فلایت 914 له نیویارک څخه د میامي پر لور الوتنه پیلوي. دا یوه عادي تجارتي الوتکه ده. 50 مسافر، 6 عملي او 4 ساعته سفر. پیلوټ کاپیتان میګویل ویټلا یو تجربه کار پیلوټ چمتو دی. د هوا راپورونه روښانه دي. هیڅ کومه ستونزه نه وه. الوتنه ترسره کیږي. پس له څو دقیقې الوتنې دا الوتکه له رادار نه ورکیږي. خو کله چې الوتکه د رادار له ساحې وځي دا بله ورځ نه راښکاري. د الوتکې رادارونه خاموش، رادیوي تماس بند، هیڅ بیړنی سیګنال هم نه دی ثبت شوی. د دغه الوتکې د ورکېدو اعلان کیږي. ژغورنې ډلې راوځي. سمندر لټول کیږي. ځمکه، هوا، هر څه پلټل کیږي خو هیڅ نښه نه موندل کیږي. داسې ښکاري چې دا الوتکه له ځمکې تبخیر شوې وي. په رسمي ډول دا الوتکه ورکه اعلانیږي. مسافران مړه ګڼل کیږي. د مسافرو کورنۍ ته خبر ورکول کیږي چې الوتکه ورکه شوې ده. پس له څو ورځو نورمال ژوند روانیږي. هر څه هیر شوي و د الوتکې په اړه. تقریبا 30 کاله د الوتکې د ورکېدو تیر شول. خو 30 کاله وروسته یعنی 1992 کال کې د کارکاس وینزویلا په هوایي ډګر کې په ناڅاپه توګه د رادار سیستم یو ناآشنا شی نیسي. یو پخوانی ډوله الوتکه چې باید په دې زمانه کې ونه لیدل شي. رادیوي تماس ټینګیږي. یو غږ اوریدل کیږي. دلته د فلایت 914 نیویارک نه روان، مقصد میامي. موږ له مسیر نه ګوښه شوي یو. مرسته غواړو. د کنټرولر ټاور افسران حیران شول. د نیویارک؟ دا خو یو زاړه ډوله الوتکه ده. داسې ښکاري لکه د 50مې لسیزې پیړۍ. د راډیو لارې د دې الوتکې پیلوټ وایي چې د دوی سفر یوازې 4 ساعته شوی. خو اوس وایي 1992 کال دی. په الوتکه کې هر څوک حیران ویرېدلي. هغوی پوهیږي چې څه شی غلط دي، ډیر غلط. د کنټرولر مرکز هغوی ته د بیړنۍ لینډینګ اجازه ورکوي. الوتکه ښکته کیږي. دا یوه زړه له زمانې پاتې الوتکه ده. خلک د 1950مې لسیزې جامې اغوښتي. د پاسپورټونه یې هم هغه زاړه دي. کاغذي، بې فوټه، بې چپه. د امنیتي کسانو سره تماس نیول کیږي او دوی الوتکه محاصره کوي. خو مخکې له دې چې څوک دننه شي الوتکه ناڅاپه بیا الوتنه کوي. پیلوټ له راډیو په ویرېدلي غږ وایي نه موږ باید دلته پاتې نشو. دا غلط ځای دی. الوتکه بیا الوتنه کوي او ورکیږي. دا ځل د تل لپاره. دا څه و؟ آیا دا د وخت سفر و؟ آیا دا یوه تیروتنه وه که یوه پټه تجربه؟ د ولسمشرۍ دفتر دا موضوع رد کوي. رسمي اسناد بندیږي. خو د کنټرول ټاور یو افسر خوان ډیاز له کاره ګوښه کیږي. هغه وروسته وایي ما خپله دا ولیدل. ورخطا و او دا امکان نه لري چې دا یوه عادي تیروتنه وي. د پن ام شرکت ریکارډونه د الوتکې ورک ثبت کړي دي. د 1955 راپورونه ښیي چې دا الوتکه هېڅکله ونه موندل شوه. په 1993 کال کې یو پټ فایل افشا کړ چې د فلایت 914 پیښه پکې یاده شوې ده. ځینو د سی آی ای پخوانیو کارکوونکو دا موضوع د وخت د تجربو پروژه سره تړي. د پیکاګوس پروجیکټ نومي پټ امریکایي پروګرام د وخت سفر تجربه کوي. دا الوتکه ښیي یوه برخه وي. خو آیا دا پیښه رښتیا ده که نه فلمي تخیل؟ دلته دوی نظریې راولاړېږي. د وخت سفر یا ټایم سلیپ چې دا الوتکه ښایي زماني خلا یا ټایم ورټیکس کار شوي وي چیرې چې وخت ګډوډېږي. داسې فکر کیږي چې ځینې سیمې لکه برمودا ټرینګل د وخت سره لوبې کوي. دوهم د دولت پټه پروژه. یو بل شک دا دی چې دا یوه تجربه وه. ښایي دا مسافران د سایبر ساینس قربانیان وي. د دولت لخوا یو پټ آزموینه چې وروسته یې پټ ساتي او هر څه یې ړنګ کړي. دا کیسه که رښتیا وي یا دروغ یو شی ثابتوي. دا نړۍ له هغې نه ډېره ژوره، پیچلې او اسرارناکه ده څومره چې موږ فکر کوو. فلایت 914 یوه الوتکه چې نه یوازې له خاورې بلکې له وخت نه هم ووتله.